داسې یو نشه ده چې اوس کې سیکسي پکې او تشبیه به ویښ کړ دی او دا شانتې کار دی او هغه شانتې. خو زه دې ټولو نوجوانانو ته وایم دا مې درخواست دی چې پرېږدئ دا دلالت دی. دا خلک ته عزت نه خلاصوي، ته مال حال نه خلاصوي، ته ځان نه خلاصوي، ته نفس نه خلاصوي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی د یو بل موټیویشنل سټورۍ سره. خوا کې راسره جبران ځوان ناست دی، ډېر ښکلی دی ماشاءالله، او د ده د ژوند کیسه به نن اورو چې ده په ژوند کې څومره سختۍ لیدلې دي. ده به مخکې چې کوم ژوند تېرولو هغه څنګه و، اوس چې کوم تاسو یې وینئ ښایسته ښکلې ږیره، ښایسته ښکلې ګړۍ په لاس کړې، ټوپۍ ښایسته په سره کړې، په لاس کې تسبیح. د دې نه مخکې ژوند څنګه و؟ دی وایي چې ما به آیس کل، د آیس شروعات یې څنګه وکړه، نو په آیسو کې کم کم نقصانات دته مخې ته راغلي دي. په دې ټولو به ورسره خبرې اترې کوو. اول ورته ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جبران دې نوم دی؟ او جی. جبران د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ دا 400 روډ بخشو پل مسلم آباد. ښه جبران، دا راته ووایه چې د خپل مخکیني ژوند باره کې او جی چې کوم ته نه غواړې چې هغه چاته بیان کړمه، خو د دې خبرې مقصد به مې دا وي چې کوم ځوانان په دغه لت کې ځان اخته کول غواړي یا اخته دي چې دې څیز نه واوړي، نو تاسو ما ته وایي چې ما آیس کل. ما آیس کل. او جی بالکل. د دې شروعات دې څنګه کړی؟ د دې شروعات مې داسې کړی و جي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د دې شروعات مې داسې کړی و چې یو ملګری و، هغې به ویلې چې داسې یو نشه ده چې اوس کې سیکسي پکې او تشبیه به ویښ کړ دی او دا شانتې کار دی او هغه شانتې. ما به نورې نشې کولې، ما ویلې چې وړې که چې دا وګورم چې دا څنګه چل دی. نو دې پسې زه ګرځېدم تلاش کړم، خو دا ما ډېر په دغه سره را پیدا کړل. الیکشن و جي الیکشن کې بس ملګرو څکل، دیاریانې پولینګ سټیشن کې سره دې خوا ته ناست و هلکان. نو جي ما یو بل ملګری و، هغه بیا پلار وویشتو جي. نو چې دا مونږ را پیدا کړل، دا به مونږ د 100 واټ بلف کې څکل. دا چا هم نه پیژندل جي. کور کې به ما سره صحیح کړل، ما به ورته دا چینه مساله ده، دا شانتې کار دی، هغه شانتې. ما سره پولیس والو هم صحیح کړي وو چې ما ځې پې پرېښیم، وایي ای نه پیژندل چې دا ایس دي که څه شی دی. وایي جي شروع م کړل څکلم، تنخواه به م اخېسته. او څه نوکر وي؟ زه جي د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ کې وم. جي به دې حد لا رارسېدو چې شوکې ډاکې هم پکې شروع کړي. او غلاګانې به دې کمې کولې، لکه دې وخت کې تا ته کومه غلا اسانه ښکارېده؟ یاره جي به چې څوک به مخې له راغل، نو په کوم انداز کې به یې که پیدل به راغل، که دغه بس مخامخ به مې کولې جي. دامات لاس دی جي. دا به مې پې تپاته کېښو، نه مې تشلک وښکېدې، نه به مې ورپسې تماچه راوښکېده. او په کوم حالاتو کې به وي؟ ګریوان سیرې که نه؟ نه بس همدا شانتې سټیل کې به هم چي. خو نه مې دا ټوپۍ وه، نه مې دا تسبیح وي، اسم نو بس. خو ډېر لرې پکې رسېدلي وم جي. تنخواه به مې م اخېسته، شوکې ډاکې به مې م کولې، پلار به م راکولې، مور به م راکولې. مور به رانه تپلا نه پټې پیسې راکولې. الله دې ژوندی لري اوس هم. اوس ډېر خوشحاله دي ماشاءالله. خو زه دې ټولو نوجوانانو ته وایم دا مې درخواست دی چې پرېږدئ دا دلالت دی. دا خلک ته عزت نه خلاصوي، ته مال حال نه خلاصوي، ته ځان نه خلاصوي، ته نفس نه خلاصوي. ایس نشته دی، دا تش ګن دی. صحیح. دا اوس وخت کې خو ژوند تباه کوي. دا بیخي مال صفا دی جي. دا مال صفا ده، دا ایس مایس نه دي. او دا جي هسپتالونو کې چې دی بس خبرې ورپسې کول نه دي پکار که نه جي. او ته چې عزت پسې دغه نه کوو، دار تړي پکې رزق دی. خو لکه دی چې څنګه دا په علاج نه پرېښودل کېږي. زیاتر خلک دا وایي چې یاره هسپتال کې ورکو دغې خپل بچې جي. تاسو ته به هم کالونه کوي چې راشي دا شانتې خبره ما ته ډېر کېږي. نه جي دا په هسپتال نه ده، بس دا کله الله پاک امر وکړو، کله هدایت درته نصیب شو، دا الله په توفیق سره کېږي. او که هغه خلک ته پرېږدي چې کوم خلکو سره ته ناسته پاس جي، هغه خلک موس ټول پرېښي دي. نه تاسو خبر وکړه چې دا په هسپتالونو نه پرېښوی کېږي. او جي که کوم هغه ملګري سکي چې ته ورسره ناسته پاسته کې، نو چې هغه ملګري پرېږدي نو بیا به انشاءالله جي بیا به کېږي. خو لږاله به کېږي چې ته ته الله نه غواړې که نه. ته چې الله نه یو شی غواړې تاله به الله درکړي، چې ته الله نه یو شی نه غواړې تاله خو الله نه درکوي که نه. نن سبا چې ته داسې خبرې کوې، او جي
دا دې مخکې چېرته کولې نه جي مخکې به دې صرف ایسو په ای صرف ای سر دیګې به را سره چیلم جي آها که دفتر و که اسپتال و که تاڼه وه که جنازه وه که دیره وه صرف تیسو چیلم به ورا سره جي اوه او ستا هغه ملګري چې کوم ملګرو سره به تا څکل صحیح ده جي خو لکه جي ما ډېر زیات ای ځان سره څکلي دي ښه ما کور کې څکلي دي خو لکه هغه ملګري مو اوس پرېښي دي صحیح اوس په ما الله تعالی دا نه فضل او رحم کړی دی زه د الله نه ډېر شکر ګزار یم که نه چې دا درېیم څلورم کال دی چې په ما الله پاک ډېر فضل او رحم کړی دی صحیح خپل مونځ او دس خپله ډیوټي خپل کور ژوند دې وپېژندو ډېر مې ژوند وپېژندو جي پر مخکې ژوند ډېر پېمانې لږ نه ډېر زیات څو کاله به دې څکلې یاره اووه نهه کاله مې اوس کړل دغه 9 کاله تا اته ته کاله. چې دا زما د ژوند بدترین کال ډېر بدترین ټیم و جي ډېر پکې ذلیله شوم ډېر بېعزته شوم جي زموږ دې تنې ته وګوره جي مور او پلار هم جي شکر الحمدلله خاندان لرو جره لرو ته خو دې تعالی غریبانان یو خو لکه شکر دې پلار مونږ لار شی روړی دی په یو شي نه خفه کړي او تاسو اتا باندې چېرته پلار ادبار کول هغه وخت جي هغه نه جي نه 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 ښه جي پلار له مونږ ډېر تاوانونه ورکړي دي په دې غریبۍ کې ډېر منډې تړلې مو ورکړي دي جي زموږ ته لاسه نه دی پلار دا دې تخپونه معذوره شو ځوان جان پلار هم و جي صحیح زه ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ الله دې ژوندی لري چې مهرباني قدرمندو کتونکو جبران کیسه تاسو واورېده چې هر چېرته اوسئ الله هم خوشحاله ساته تل بریالي اوسئ د لوی الله په امان